د هر قسم حاجت دپاره نن مې یو ډېره اسانه او مجربه وظیفه راوړې ده. دا څه عامه وظیفه نه ده، بلکې دا هغه وظیفه ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپله موږ ته حواله ده. او دا وظیفه چې څوک په همیشه والي سره کوي او پابندۍ سره کوي، نبی علیه السلام فرمایي حاجتونه به خپله ختم شي. دا کومه وظیفه ده؟ راځئ چې حدیث مبارک شروع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من لزم الاستغفار، کم انسان چې همیشه والی کوي په استغفار باندې، یعنی کم یو انسان چې همیشه دپاره استغفار وي، الله جل جلاله به ورته درې قسمونه انعامونه په دنیا کې ورکوي. یو قسم انعام یې دا دی چې الله به ټولې بندې لارې ازادې کړي، هر یو تنګی نه ورته الله تعالی راحت ورکړي، یعنې الله تعالی به تمامې بندې لارې ازادې کړي. یو دویم نمبر انعام یې دا دی چې څوک استغفار په کثرت سره وي، نو الله جل جلاله به د انسان د هر قسم غم نه، د هر قسم هم نه نجات نصیب کړي. د خبر یاد ساتئ، یو هم دی یو حزن دی. حزن هغې غم ته وایي چې کم غم را پیښ شوی وي، او هم هغې غم ته وایي چې هغه د راپېښېدو اندېښنه وي چې چېرته راپېښ نه شي. الله تعالی به د هر قسم غم نه نجات نصیب کړي. او درېیمه خبره ده چې کوم انسان استغفار په کثرت سره وایي، الله جل جلاله به د انسان ته د داسې زین روزي ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه وي. نو محترمه، دې پسې هر انسان ګرځېږي چې زما روزي دې پراخه شي، هر انسان دې پسې ګرځېږي چې زما د بندې لارې آزاد شي، هر انسان دې پسې ګرځېږي چې زما د غمونه او مصیبتونه لرې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې په دې استغفار ویلو سره د ستا دا ټول چې دې غمونه دا چې کوم دې روکېږي، روزي دې پراخه کېږي، او هر قسم غمونه هغه د ستا رکېږي، او د ستا چې کومې بندې لارې هغه آزادې شي. اوس استغفار دا به کوم یو؟ نو که چاله دا استغفار ورځي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، د ټولو بهترین استغفار دی. او که دا څوک نشي ویلی، داسې وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا، او یار دا وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا ولا هم کافي دی. خو دې وظیفه دا ده چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېني او 500 ځله به وایي، الله جل جلاله به د هر قسم حاجتونه پوره کړي.